امرالله صالح داسې څه وویل چې ټول افغانان یې طرفدار شول. نن درته د امرالله صالح په اړه ښکلی راپور لرو. هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په یوه خپرونه کې وویل امریکا $1 میلیارډ کم کړي نه دي بلکې د کمولو ګواښ یې کړی دی. دوی دا ګواښ هم وکړ چې له افغانستان سره به نوره مرسته هم کموي. د هغه په خبره که نړیواله مرسته پرې شي نه هلمند سیند وچیږي او نه هم پنجشیر او نه د هندوکش ملا ماتیږي. موږ به انشاءالله خپله دا وړتیا پیدا کړو ترڅو د نورو مرستو ته اړتیا پیدا نشي او دا څومره مرستې چې کمیږي دا به د نورو لارو جبران کوو. ښاغلي صالح د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي اختلاف د اوارې لپاره د منځ کړو د ناکامۍ په هکله وویل ښاغلي عبدالله حکومت کې په 15 کلن ګډون سره څه وکړل. هغه زیاته کړه چې اساسي قانون د ګډون د ټیټې کچې په هکله خاموش دی او موږ د ټاکنو پر اصل معامله نه کوو.